نو لیدونکو زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د ځیګر یا ینې پر وظایفو خبرې کوم. ځیګر، ینه یا لړمون یا لیور زموږ د وجود تر ټولو غټه غده ده او د 15 حیاتي ارګانونو له جملې یو ده. ډیر مهمه وظایف لري. لومړی میټابولیک فنکشن یا هغه وظایف دي چې د خوړو په میټابولیزم کې مهمه رول لري. هغه خواړه چې یا هغه توکي چې د لیور یا د ځیګر په واسطه میټابولایز کیږي، لکه پروټین. د پروټینونو ترڅنګ کاربوهایډریټس یا شحمیات. د پروټینونه په امینو اسید باندې په لیور یا په لړمون کې تبدیلیږي او امینو اسید هغه کوچني پارټیکلز د پروټینونو دي چې په اخره خپل وظایف سرته رسوي. کاربوهایډریټ هم په لیور یا په لړمون کې میټابولایز کیږي، تجزیه کیږي په ګلوکوز او فرکتوز او بیرته په لیور کې ذخیره کیږي هم، یعنی ګلایکوجینولایسیس او ګلوکونیوجنسیس. دا هغه پروسې دي چې په لیور کې یا په ینه کې سرته رسیږي. د قندونو ماتول، د قندونو ذخیره کول. د دې ټولو ترڅنګ په ینه کې خورا بل اهمیت دا ده چې لیپیډز یا شحمیات هم په فټي اسید باندې تجزیه کیږي. هغه هم د ینې وظیفه ده. فټي اسید یا د شحمیاتو جوړونکي عناصر. د دې ټولو ترڅنګ هورمونونه موجود دي. هورمونز خصوصا ویټامینونه موجود دي او هورمونونه، وایټامینز ان هورمونز. د دې ټولو تجزیه، تحلیل او بالاخره بدن ته د استفادې وړ مواد په همدې لړمون کې یا ینه کې ترې جوړیږي، هورمونونه او وایټامینز. په د دې ترڅنګ چې هورمونونه او وایټامینونه تجزیه کیږي، سټوریج فنکشن یا د ذخیرې وظیفه هم ینه سرته رسوي. کوم مواد په ینه کې ذخیره کیږي؟ ګلوکوز مخکې مو ویلې چې د ګلایکوجن په شکل په ینه کې ذخیره کیږي. کله چې هم وجود د قندونو د کمبود سره مخ شي، دغه ذخیرې نه دوباره استفاده کوي. ویټامین B12 یا ویټامین B12 یا میکوبالامین جمع ویټامین D3 دا دلته په ینه کې ذخیره کیږي. د دې ترڅنګ اوسپنه یا آیرن او فولیک اسید چې د وینې ډیر مهم عناصر دي، دا په ینه کې ذخیره کیږي. فولیک اسیدز د دې ترڅنګ چې په ینه کې د ذخیرې صلاحیت موجود ده، سنتټیک فنکشن یا د ساختو ساز وظایف هم لري. ځینې مواد چې د بدن مهم ضرورتونه دي هغه په همدې ینه کې جوړیږي. د دې ټولو ترڅنګ چې میټابولیک فنکشنونه یا وظایف لري، ذخیره‌ګاه ده هغه چې په خپله په ینه کې جوړیږي. مخکې مو هم ورته اشاره وکړله، ګلوکوز. یعنی کله چې موږ خواړه وخورو، راځي معدې ته، له معدې کولمو ته او بالاخره جذبیږي د وینې جریان ته. د وینې جریان مستقیم راوړي چیرته؟ ینې ته. په ینه کې بیا له دغه موادو نه هغه کوم چې د اړتیا وړ وي ګلوکوز جوړیږي چې دې پروسې ته ګلوکونیوجنسیس وایي یا د نوي ګلوکوز ساختو ساز. همدا رقم ځینې نور مهمه فکتورونه دي لکه کلاټینګ فیکټرز، دا په ینه کې جوړیږي. کلاټینګ فکتورونه یعنی د وینې کوم جریان چې موږ په خپلو رګونو کې لرو، د دې استقامت او باید د هر رګ نه ونه بهیږي، ډیره لخته نشي. دغه تعادل د وینې د دغه کلاټینګ فکتورونو په واسطه باندې مساعد کیږي چې دا د لړمون په واسطه باندې جوړیږي. د دې ترڅنګ سټیرایډز په نامه مواد دي
د دې ترڅنګ چې فوق الکلیه غدې ترشح کوي، سټیرايډونه هم د لړمون په واسطه باندې ترشح کیږي. یو بل ډیر مهمه توکه یا هپارین په ینه کې جوړیږي او د وینې جریان ته راننوځي په هغه ځایونو کې چې د وینې لختوالی نه وي مطرح او د وینې جریان مساعد ساتي. د دې ترڅنګ چې ینه د ساختو ساز وظایف لري، سیکریشن یا ترشحات هم لري. یو ډیر تر مهمو ترشحاتو یې بایل یا هغه د تریخي مواد دي. بایل هغه شنه مواد دي چې په تریخه یا په ګال بلډر یا په صفرا کیسه کې ذخیره کیږي او دا په هضم کې ډیره مهمه ونډه لري، خصوصا د مرکبو پروتینونو په هضم کې، همدارقم د شحمیاتو په هضم کې بیا په یو جګه پیمانه د خپل وظیفه سرته رسوي. په سیکریشن کې فټي اسید یا شحمیات هم د لیور یا د ینې په واسطه ترشح کیږي. ترشحات د ینې یو ډیره مهمه وظیفه ده او دغه ترشحات معمولا د بدن د هر غړي د وظایف او د استقامت لپاره ډیر مهمه دي. فټي اسید ترڅنګ لیسیتین په نامه مواد هم په د ینې په واسطه ترشح کیږي. د دغه ترشحاتو اساسي هدف، خصوصا د بایل اساسي هدف ډایجسشن یا د هضم منځته راوستل دي. بایل د شحمیاتو په هضم کې ډیره مهمه ونډه لري. ورځو دوام ورکوو. د اکسکریشن پراپرټي یا هغه مواد چې نور اړتیا نه وي ورته، دغه مواد د لیور یا د لړمون په واسطه باندې راځي، اکسکریټ کیږي او غورځيږي چیرته؟ وړو کولمو ته. په دوی کې ټاکسینز یا زهري مواد موجود دي، هغه چې د وینې د جریان د خوا د کولمو د لارې جذب شول، یعنې ته لاړل، دا یې فلټر کوي او بیرته یې رالیږي کولمو ته. پیګمنټس یا کولېسترول پیګمنټس دا په بایل کې د صفرا د کیسې په موادو کې راغورځيږي کولمو ته. د دې ترڅنګ هیوی میټلز یا هغه عناصر چې موجودیت په بدن کې ستونزې جوړوي، ناروغۍ جوړوي، د هغو ترشحات کیږي. کولېسترول او ټرایګلیسیراید که چیرې له حده زیات شي، کولېسترول دا د ینې په واسطه اکسکریټ کیږي، راغورځيږي کولمو ته او د کولمو د لارې بالاخره ځي بهرني محیط ته اخراج کیږي. د دې ټولو ترڅنګ هیټ پروډکشن یا د حرارت جوړول، د زموږ د بدن د حرارت تامین د ینې په واسطه کیږي په هپاټوسایډ یا په هغه حجراتو کې چې ینه جوړه. هپاټوسایډز یا هغه کوچني ساختماني واحدات دي چې یو ځای کیږي او بالاخره لیور مس یا زموږ ینه جوړوي یا لړمون. په دوی کې ډیر مهم خواص د هیټ هیموستاسیس ده. هیټ هیموستاسیس څه معنی؟ د بدن د حرارت تعادل په کومو حالاتو کې ګرم بدن وساتي او په کومو حالاتو کې سوړ وساتي. دغه وظایف هم د ینې وظیفه ده او د دې ترڅنګ هیموپایټیک فنکشن یا د وینې په جوړښت کې ډیر مهم رول لري. میکوبالامین یا وایټامین بی 12 میکوبالامین یا وایټامین بی 12 یا ویټامین بی 12 دا د وینې په ساختوساز کې، خصوصا د آر بی سی یا د سرو کرویاتو په ساختوساز کې ډیر فعال رول لري. یعنی ایریتروپایټوسیس پروسه کې ویټامین بی 12 ډیر مهمه ده او د ویټامین بی 12 جوړښت په لیور کې کیږي، په لړمون کې کیږي. د دې وظیفه د وینې په جوړولو کې خورا مهمه ده. هیمولیټیک فنکشنز یا د وینې د بریکډاون یا د ماتېدو وظیفه. ګوري سره کرویات یا آر بی سی یا ریډ بلډ سلز دا مشخص لایف سپم یا د ژوند دوران لري. 120 ورځې ژوند کوي او په 120 ورځو نه بعد بالاخره مري. په دغه پروسه کې د مرګومیر په پروسه کې یا په وخت د حجراتو د مړینې په پروسه کې ینه یا لیور ډیر مهم رول لري. دغه مواد یا آر بی سی ډیری وخت د ینې په مرسته هغه آر بی سی یا هغه سره کرویات چې نور ورته اړتیا نه وي په بدن کې خپل فعالیتونه یا د اکسیجن انتقال په سمه توګه نشي کولای، بالاخره د همدې لړمون یا د ینې په واسطه باندې له منځه ځي.
تر ټولو مهمه وظیفه یې چې په هغې بحث کوو هغه defensive او detoxification، یعنی د وجود دفاع د هغه مرکب او زهري موادو په وړاندې چې بالاخره د هر ملحوظ پر اساس راځي تر بدن، یا د خولې د لارې یا د وینې د جریان د لارې، د دو له دغه مخرب موادو دفاع او د هغو خنثی دا د یعنی مهمه وظیفه ده. په دو کې ډیره مهمه پروسه فیګوسایټوسس ده. فیګوسایټوسس یا د مهاجمینو یا د دغو دښمنانو خوراک. فیګوسایټوسس کې څه کیږي؟ فرضاً که موږ یو څه ناخلفه وخوړل، د وینې جریان ته راننوتل، ینې ته یې ځان راورسوو، په ینه کې ځینې حجرات موجود دي. دا حجرات که دلته د مایکروسکوپ لاندې وګورو داسې یو شکل لري، هیپاټوسایټس دا رقم. په دغو هیپاټوسایټس یا د ینې په حجراتو کې اتومات کم مواد چې باید نور په بدن ته ضرر رسوي نه باید موجود وي، لکه بکټیریا، د بکټریا ترڅنګ بلا ډیر وایروسونه، وایرس، پاراسایټس یا پرازیتونه، چینجیان، همدا رقم ټاکسیک سبستانسز، ټاکسیک میټلز. د دې ټولو نه دفاع بالاخره د دې فیګوسایټوسس پروسې په واسطه کیږي. په فیګوسایټوسس کې دغه حجرات چې هیپاټوسایټ نومیږي د مهاجمین یا بهرني اجنټان اخلي، خوري او له منځه وړي. د دې ټولو ترڅنګ د ریټیکولو انډوتیلیل سل په نامه ډیر مهمه حجرات موجود دي. ریټیکولو انډوتیلیل سلز. د دې حجراتو وظیفه بیا ډیټاکسیفیکیشن ده. ځینې مواد چې باید خنثی شي هغه خنثی کوي، انډوتیلیل سل. د ریټیکولو انډوتیلیل سلز غټه وظیفه د دفاعي سیستم سره کومک ده او انټرلوکینز په نامه مواد جوړوي، ټیومر نیکروسس فیکټورونه جوړوي چې دا د دفاعي سیستم مهمه اجزاوې دي. همدا رقم ځینې ټاکسیک مواد چې د هغو ریموول یا د هغو له بدنه ورکاوی د لړمون د وظایفو څخه ده، دې ته ډیټاکسیفیکیشنز وایي. یعنی ځینې زهري مواد د هغو هغه زهریله خواص بالاخره له منځه وړي. موږ د کفر سل په نامه حجرات لرو. کفر سل چې دا پر ډیفنسیو او ډیټاکسیفیکیشن وظایفو کې ډیر مهم رول لري. د ینې بلا ډیر نور وظایف دي، په همدو اکتفا کوو. تر ټولو ښه تقویه چې موږ د خپل ینې دپاره کولی شو هغه د ویټامین ای له منابعو نه استفاده کول دي. د ایوین په نامو کپسولونه چې د ویټامین ای منبع ده 200 او 400 ملي ګرامو کې پیدا کیږي. هفته کې یو ځلي یو کپسول یا 2 ځلي خوراک یې ګټه رسوي، کوم تاوان نه لري. ځینې انسانان که هیپاټایټس لري، تور زیړی لري، هغوی کولی شي د ټول عمر دپاره دغه تقسیم اوقات تعقیب کړي. همدا رقم د هیپامرز په نامه سیرپ او لیکویډز دي، دا د ینې په تقویه کې ډیر مهم رول لري. کولی شي په هفته کې 2 ځلي او 3 ځلي له دې نه هم استفاده وکړي. هغه انسانان چې د ینې التهاب لري، خصوصا د وایروسي التهاب یا هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی، هغوی د ډیره هڅه وکړي چې د پرستامول یا د اسیټامینوفین نه ځان لرې وساتي. همدا رقم څېړنې ښیي چې مشروم یا د ځمکې غوښه یا مرخیړی دا هم د هغه انسانانو لپاره پرهیز ده چې هیپاټایټس بی یا تور زیړی لري. مننه، په دې هیله چې مثمر تمام شوی وي.